ننګرهار کې د یو پانګوال له لوري د امیري شاهي ماڼۍ په نوم د ودونو تالار جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ودونو دغه تالار پانګوال وایي په دغه تالار یې 160 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. نوموړی دغه راز وایي 160 کسانو ته په مستقیم او 200 نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول کاري زمینه برابره کړي چې د کارکوونکو لویه برخه یې هېواد ته تازه راستانه شوي کډوال دي. دغه هال په شپږ جریبه ځمکه کې آباده شوی دی. تقریبا 4 غټ هالونه لري او 2 کوچني چې همزمان موږ کولی شو چې 3 یا 4 پروګرامونه په عین وخت کې ترتیب او تنظیم کو. ابتدایي سرمایه چې موږ دلته کړی دی تقریبا 160 میلیونه افغانۍ دی. ننګرهار ولایتي چارواکي دغه راز له نورو پانګوالو هم غواړي چې په هېواد کې دننه پانګونه وکړي څو د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ خلکو ته لا ډېر کاري فرصتونه برابر شي. نو موږ کاملا دا اطمینان ورکوو چې هر سرمایه‌دار که داخلي وي که خارجي وي موږ د دوی امنیت په برخه کې، فرهنګي برخه کې، کلتوري برخه کې موږ دوی سره ولاړ یو. د افغانستان نافذه قوانینو په رڼا کې موږ دوی سره همکاري او ملاتړ وکوو. بل لور ته د ودونو په دغه تالار کې په کاربوخ کسان له نورو سوداګرو پانګوالو غواړي چې خپل هېواد کې په پانګونې سره ګڼو ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي. موږ ډېر زیات خوشحال یو ځکه چې موږ ته د کار زمینه برابر شوې. همداسې موږ په نورو هېوادوالو، پانګوالو، تجارانو باندې غږ کوو چې راشي اوس انشاءالله الحم په افغانستان کې امن دی او راشي دلته پانګونه وکړي او سرمایه ګزاري وکړي تر څو هېوادوالو ته د کار او زمینه مساعد شي. د ودونو دغه تالار د مسؤلینو په وینا تالار یې په عصري وسایلو سنبال او په یو وخت کې د 4000 کسانو د زیدو ظرفیت لري.